پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل په 14مه میرامشاه جلسه کې پر حکومت او امنیتي ادارو غږ وکړ چې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یا د جلسه کې د دواړو وزیرستانونو نه پرته د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نورو سیمو نه زرګونه خلکو ګډون وکړ. د غورځنګ مشر منظور پښتین جلسه ته وینا کې وویل خلک په کورونو کې خوندي نه دي، ولس لا ژوند او امن غواړي او د غلطه په وسایلو د ځایي ولس اختیار غواړي. د وطن مدنیات دا د مور پیدي دا په نن د تونه نور خلک قبضه وکړه په دا خوره باندې ته ناپوهه سوتلای ته د خپل غرینې د قدر نه خبر خدای پښتون ته تیغ نه دی درکړی خدای ته تاسو زر درکړی دي ژوند وو دا وطن داس جوړوي داسې چې خلک ارمون لري چې یور ملي دلای وای تو چې تر بلا ډېر جوړو خلک د لندن وې زیر کولې ته دراته میرامشاه وې ځکه دې ور کوي ډېر جوړوي دا څنګه کیږي کوئی ټاکسي کا وېش نه کپکلا سې کولای وېش نه کپلور لای وېش نه کپ میرامشاه وېش نه کپ سواد چې وېش نه کپ باجوړی وېش نه دا دې د پښتنې بنا دو. د غورځنګ یو بل مخکښ او لسیمې د پارلیمان غړی محسن داوړ وویل د افغانستان سره تجارتي پولو باندې آزاد تګ راتګ او تجارت غواړي. یو دهشتګردي ته د ورکړای یو سړی واحد ته ورکړای څنګه سرندر دا خلکو بنا دا اسپایدر شوی دا د غسل یو ور برداشت کوي د غسل پول برداشت کوي د کمانډرون برداشت کوي یو ته غلام خان او د انګور له خبره وکړه چې دا اقوا سره په لینه د 70,000 فلوس کو دا د خان کې تعامل تاګه پر 70,000 فلوس کو. دغه جلسه ته د ورکه کړل شوو کسانو مایندې خویندې او ماشومان هم راغلي ول چې په لاسونو کې بینرونه اخیستي ول او د خپلو ورکو کسانو غوښتنې یې کولې. دا پته نشته چې مړده کشم دای ده میشته دا معلومات نشته چې په کوم جیل شه ده و چېرته ده 15 شپې ښکلی تېر کړلو لیونی دیای مې ده دی نیر وستله مې ده دا به یې کتو نیره یې نه کړلو نیره خو رټ مې ستړي شول په ژړو ستړي شوي و پاره یې ستړي شوي نیره په سترګې پسې ړونده شولي و کسان هاوی په باندې دی نه عدالت ته یې پیش کړی که نه وي نیره چې خلاص کوي بیا به شاوي میږه خپل زامن غواړي نیره درله. د بلوچستان نه راغلی کاکا شفیع وایي پښتنو ته ژوند او امن غواړي. یا د جلسه کې د غورځنګ یو شمېر مشرانو د کورم تنګي ډیم جوړولو ضد وزیرستان معدنیات افغانستان کې میشته کډوالو واپسي او نورو یو شمېر ستونزو یادونې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغو او نورو غوښتنو په ځواب کې پاکستانی چارواکي وایي د دوی ډېرې غوښتنې یې پوره کړې هم دي چې د ډېرو ورکړل شوو کسانو موندل، ماینونو پاکول او نورې شاملې دي. وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي او بدامنۍ زنه پیښو په اړه دولتي او فوځي چارواکو وخت په وخت ویلي چې تر ډېره حده یې د غلطه امن قایم کړی او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.